څه شو توریا خدای دې تباه او برباد کړه ما ته یې ځان ته دغه پرېښودو په خپله رک شو توریا خدایه خیر کړي خدای دې غرق کړي دې تباه او برباد که زه دې خلکو ته پرېښودم خو څه تا راوسته تا دې خدای ته چېرته تللی وې زر راځه که نه زر راځه که نه تباه شي زه دې ځان له پرېښودم دا ګلابو دې ما سره پرېښوده په خپله روکې نو زه دې خلکو ته پرېښودم هلته نو تا خلکو سره څه کول خو راغلی به یو ما پسې به راغلی وې که نه زه راځه اوس ودرېږه مه که نه اوس ودرېږه مه که نه څه له ځان ته کار ګورې راځه راځه ګورې ته دا ونیسه ګوره څوک خو ښکاري نه که نه نه زر کوټي شي خو څو به خرشي ده تو اوس ته پرېږده پیسو که نه او داسې یو سړی پیدا کړه چې اوس بې تاوان وکړو چې پیسې ترې والو وتښتو نور وو که نه ښه ما تا به یو کار بل وکړو څه شی کار زه به درته ووایم چې په دې بیه کېږي که نه او ته به وایې چې نه په دې بیه نه کېږي ها صحیح دغه سړی به ګرم کړو که په 14 یې واغسه که په 15 یې واغسه هېڅ شی ورکوه دې غلا ته ځان دې خلاصوه صحیح ده که نه او دا دعا کوو چې کوم کس را پیدا خدای پاک به یو را پیدا کړي یو را روان ده ګرم خو را روان ګوره روان ده مه کوه غلی شه ښه غلی شه ښه وروره ښه ګورې ګاک خو را روان ده زه به د ګاک مخکې درته وایم چې 15 یې ما ته راکې که نه ته به ځان چخ کړې چې نه 15 نه کېږي که هغې په 14 واغسې ته یې ورکوه چې ځو ترې نه صحیح ده بس پوه شوې که نه ګوره څلور کاله مې په دې پسه باندې خواري کړې ده خواري مې کړې خپل ځان مې نهار ساتلی خو دا مې واه سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر وروره ښه جوړې ته اوس ما ته راکې که نه ولې وروره ته تا ماغزه کار کوي نه کوي ته په حالې په سورې د ته یو لم 15,000 روپۍ نیولو نو زه خو یې لا پرېږده زه خدای ویلم چې تا له په 15,000 روپۍ راکوم 15,000 روپۍ خو ځای ده وروره بیه مې درته کړې ده وروره واه ضروره په دې نه کېږي ښه هسې تنګول مه کوه ضروره ګاکان ډېر دي هغه 2 نور مې روان دي ګورې هخوا ته چې روان دي وروره خیرات دپاره اخلم ثواب دې پکې کېږي ثواب زه د ټیم دی بل چا باندې وګرځي ثواب بل څه وګرځي نه ګټم وروره دا خرڅی په څو باندې دا وروره ما بیه کړی چې اخري ته یې اخلي ستا لپاره چې ته راغلی نو 100,000 روپۍ به راته راکړي دا خو څه یې واله خدای دې په تا باندې دا پسه مبارک یاو دا وګوره نامخوا ده اوچتولی نه شي اوچت یې که ځه ویې ګوره په خپله یې وګوره زور دې پرې نه رسېږي صحیح ده که نه ځه وروره ځه دا هم ښه ساده ده هغه یې په 15 غواړي او دی په 20 وایي په 18 به زه وغواړم چېرته ما ته راکړي دواړه ښه سادهګان دي ګلابو ده ګلابو د چا په قسمت کې وي وروره داسې کار وکوه بس چې دغه 18,000 به درکړمه دا پسه ما ته راکړه 18,000 روپۍ خو سړی خو نه یاره یو خبره ده کوم 19,000 روپۍ راکړه چې ګورې بس بل چا باندې نه خرڅوم تا باندې پرزو کېږي دا پسه نورې نشته را سره دغه 18,000 روپۍ لرم او دغه ما ته راکړه ګورې دا به ډېر ضرور به په کار ده د لاندې لپاره یوه ورځ به مې مېلمه کیم که نه بس راکړه هسې ډېر ښه سړی ده ښکاره شوي ګوره ښه او ځه راکړه ځه خیر ده دغه نور مې در بخلي دي ګوره ښه ګلابو زړه مې در باندې نه کېږي خو څه وکړم مجبور یم مریض لرم په کور کې که نه په 19,000 زما شو به چا ته وګورم 19,000 باندې زما شو تا ته خو په خدای کا ما پرېږدی که نه ما پرېږدي وروره څه خبر نه یو په یو مې نه خرڅوم خو ته صبر وکړه که نه ستا د خبرو د خولو ګورې خفه کېږم وروره ښه خدای کوي په 50,000 یې تا درکړم چې په یو 100 کاله ودرېږي خدای کوي درکړم ضروره ځه پیسې راکړه پیسې راکړه قوارې ګوره ښه سړی ماته ښکاري وروره ښه بس چې 1 روپۍ هم رانهږي که نه 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 دا ما 18 کور دې ودان خیر اوسې دا ونیسه د زینه ونیسه ګوره سم به یې ساتي ښه سم ګوره نازولی به یې ساتلی ښه و که نه ښه ډېر ښایسته مې ساتلی ده ګوره پوه شوې